د جواب ټي وي ډیرو قدرمنو کتونکو ستړي مشه، سلیمان کامل یم، ستاسو په خدمت کې وار بیا حاضر یم. منګه چې د تاریخي کردارونو کومه سلسله شروع کړې وه، نو نن په هغه تناظر کې په هندوستان کې د پښتنو په حکومت کې د غوري کورنۍ برخه په دې هکله باندې خبرې کول غواړم. د غوریانو د دورې حکومت ټوله موده 28 کاله جوړیږي. دا د کال 1148 نه واخله 1215 پورې ده. په دې موده کې 50 کاله خو بیخي د دې واکداري وه او داسې موده د اقتدار په نیولو کې په جنګونو کې تېره شوې ده. نو دغه ټوله موده 28 کلونه جوړیږي. چونکې د هندوستان باندې د حملو تسلسل خو ډېر د پخوا ده چې د دنیا نه کم زورور را روان شوی دی، نو د افغان په خاوره باندې را تېر شوی دی او هندوستان ته تللی. نو یو خو د پښتنو دغه تجربه وه چې خلک داسې راځي نو راشي تاسو لاړ شئ. دویم دا ده چې باقاعده حمله او بیا د هندوستان نیول د محمود غزنوي د زمانې نه شروع شوي. نو د سلطان محمود غزنوي په پوځ کې اکثریت د پښتنو د مختلفو قبایلو چې د هغه د پاره ډېرې مټې وهلې دي. هر کله چې د غزنویانو د هندوستان په حکومت واک کمزوري شو، نو په دې موده کې د غوري قبیلې علاؤالدین حسین نومې یو ځوان د خپلو مټو په زور باندې په کال 1949 کې واکمني ترلاسه کړه. چې موده یې د غوري د حسین غوري یا علاؤالدین حسین غوري د خاتمه یا دغه د حکومت خاتمه دا په 1950 کې شوی و، خو دی وفات شوی په 1961 کې و. نو د حکومت نه پوره دستبردار شوی نه و، خو ورور بیا په اقتدار کې و. د مشاورت او صلاح د ضروري ګڼل د هر کار دپاره. نو ځکه د موده ټوله چې ده نو د 1949 نه د 1961 پورې ده. د جنگي مهارت او انتظامی صلاحیت په وجه د پښتون افغان د غور د دې قبیلې اوازه تر لرې لرې لاړه. په دغه کلونو کې سلطان بارامشاه د غزنویانو اخیری سلطان چې د خپل منځي جګړې په وجه یې په حکومت لاس نه وبر یا یې قدرت کمزوری شوی و، د سره په پرلپسې جګړو کې د علاؤالدین غوري ورونه ووژلی شو چې دی د بدل اخیستو دپاره را میدان ته شو. نو بدل هم واغسته او ورسره حکومت ته هم واغسته. د علاؤالدین لومبنۍ حمله داسې وه چې د سلطان ابراهیم غزنوي نه پس د غور حکمران ملک عزیز الدین حسین خود مختیاری حاصله کړه. نو د ده زوی سیف الدین حکمران شو. حکومت د غزنوي ابراهیم غزنوي نه واغسته عزیز الدین، خو په تخت باندې خپل زوی سیف الدین کېنو چې وروستو په یو جنګ کې ووژلی شو. علاؤالدین چې د خپل ورور د مرګ نه خبر شو، نو حمله یې وکړه او ټول ښار ته یې ور واچو. نو په تاریخ کې علاؤالدین حسین غوري ته د اورپخ نوم هم اخیستی شوی دی. علاؤالدین حسین غوري بیخي ابتدایي ژوند په هکله پوره معلومات لاس ته نه دي راغلي. البته د ده پلار په افغانستان کې په غور کې د خپلې قبیلې مشر و،
د غوري قبیلې مشر د پلار. په دغه اندازه دا ګمان کیږي چې د هغه وخت مروجه علوم به یې ویلي وي. په دغه زمانه کې د لیک لوست د رواج په هکله هم فقط اندازې لګولی شي، خو جنگي زده کړې به هر چا کولې او په دې غرض به یې په هندوستان د حمله اورو په لښکر کې د شمولیت لار پیدا کوله. یعنې یو خو په خپل منځ کې هم پښتانه به سره نښتي وو، جنګ ضروري و، بل بهر نه چې به کوم خلک راتله حمله اور هغوی سره هم د جنګونو یو سلسله وه. خو بیا چې کله هندوستان باندې باقاعده حملې شروع شو، مالی غنیمت رامات شو، نو دی جنګونو سره اقتصاد نور هم وتړلی شو. نو بیا به خلکو جنګي زده کړې په خپله هم کولې، خپلو بچو باندې به هم کولې چې په فوج کې برتي شي یا په هغې کې ځان له مقام پیدا کړي او بیا په دغه لښکرو کې د مړانې ښودلو او اهمیت حاصلولو کوششونه هم د ځوانانو په مهارتونو کې شامل وو. په دې وجه علاءالدین حسین هم درونو سره هندوستان ته راغلی و او د غزنوي فوج په اهمو څوکو یې کار کړی. اندي چې د غزنویانو نه حکومت اخیستلو د هغې ځینې کمزورۍ ورته هم معلومې وې او کله چې د غزنویانو خپلمنځي اختلافات ډېر شول نو د علاءالدین وروڼو ته موقع په لاس ورغله او مداخلت یې شروع کړو او په دې نتیجه کې د علاءالدین وروڼه ووژل شو. یعنې دغه مداخلت چې هغې شروع کړو نو حکومت جاسوسانو هم باچا ته خبرې وکړې او بیا جنګونه جوړ شو. په دغه جنګونو کې هغې مړه شو. په دغه جنګونو کې د غوریانو او د غزنویانو ترمنځ چې کوم جنګونه شوي دي 80,000 خلک پکې مړه شوي دي. دغه جګړه په داسې یو ناروا نفرت بدله شوې وه. دا جګړه بیا د اقتدار جګړه نه وه، دومره د نفرت شوه چې د محمود غزنوي، مسعود غزنوي او ابراهیم نه علاوه د غزنویانو د مشرانو قبرونه پرانستی شو او لاشونو ته یې اور وله واچو، لاسونه یې وله وسوځول. حسین په تخت کېناسته او د جهانسوز لقب یې اختیار کړ. یعنې د یو خو د رونو د بدل اخیستو په حواله اور اچولی و ښار ته، او دویم بیا د قبرونو نه مړي راوویستل او هغې ته اور واچو. نو بیا د ځان له لقب هم کېښود جهانسوز. په کال 1152 کې چې علاءالدین خپله باچایي پراخه کړه او د سلطان المعظم لقب یې اختیار کړ، نو لږ وخت پس په احمد سنجر سره په یو جګړه کې گرفتار شو، د 2 کلونو لپاره جیل ته ولېږل شو، قید کړی شو. خو بیا د سلجوقیانو په مرسته او د هغې په مداخلت رها شو، خوشي کړی شو او بیا د خپلې باچایۍ پراخول بیا شروع کړی. بیا به خپل بادشاهت سلطنت په پراخولو کې، وسیع کولو کې مصروف شو. د علاءالدین د باچایۍ د پرېښودو کال 1150 دی. یعنې دی په 1161 کې مړ دی، خو باچایي بیا د پرېښوده. د دې نه پس چې د باچایي پرېښوده نو د رور شهاب الدین غوري د هندوستان باچا شو او دغه موده 1150 دی. یعنې دا بالکل هغه موده ده چې په هندوستان کې د پښتنو د بادشاهۍ بنیاد ایښودل شوی دی، د مضبوطې بادشاهۍ. د علاءالدین ټول ژوند د جنګي هلو ځلو، کړاوونو او صحبتونو نه ډک و. په هندوستان کې د پښتنو د باچایۍ جوړونکي علاءالدین حسین غوري جهانسوز په کال 1161 کې وفات شو. بیا د غور د کورنۍ 2 نور غړي غیاث الدین او شهاب الدین محمد غوري ډېر د اهمیت وړ خاوندان دي. غیاث الدین محمد غوري د خپل ورور په ژوند په کال 1150 کې د هندوستان په تخت کېناسته. د ملک انتظام په ډېره ښه طریقه باندې، ډېره اسانه طریقه باندې وچلو. د ده د تره زوی سیف الدین ثاني هغه په 1103 کې غزني ونیوه. د تره زوی یې هلته په وطن کې او په غزني کې، نو هغه غزني ونیوه. ورسره یې هرات او بلخ هم یو ځای کړه. غیاث الدین سره خپل کشر ورور شهاب الدین د نائب په طور کار کو. د غیاث الدین غوري د وفات نه پس شهاب الدین غوري د تاج او تخت مالک شو او په پوره هندوستان یې
د بادشاهۍ دپاره خپله سیکا او خپله خطبه جاري کړه. یعنې پوره هندوستان چې کوم اوس هندوستان نم دی او پخوانی هندوستان دی ټول تر ورقې لاندې راوسته، دی په ولکه کې شو. د خپلو فتوحاتو آغاز په کال 1115 کې د ملتان او اوج د نیولو نه وکړ. بیا پېښور، کراچۍ، لاهور هم تر ولکې لاندې راوسته او په 1186 پورې د غوري سلطنت برخه د ما چې ذکر وکړه دا علاقې وګرځېدې. د لاهور نه پس بټنډا، دیلې او اجمیر هم د حکومت برخه شوه. پرتویراج چوهان سره یو لویه معرکه وشو چې پکې شکست وخوړ. دلته پښتنو د شکستو شو، خو په ورپسې کال یې بدله واخیسته او پرتویراج یې مات کړ. د غیاث الدین د حکومت موده په کال 1202 کې ختمه شوه. یعنې علاءالدین غوري، بیا ورپسې جفت غیاث الدین غوري، دې نه پس د 1202 نه د شهاب الدین غوري دوره شروع کیږي چې هغه د 1202 نه وشو او خاتمه یې په کال 1206 کې وشوه. د ده دا دوره 4 کاله ده. یاد دې وي چې د غوري کورنۍ د حکومت سپهسالار بختیار خلجي و. که تاسو زمونږ دا تاریخي سلسله ګورئ نو د دې ویډیو نه وړاندې ما د بختیار خلجي په حواله باندې هم خبره کړې وه او دغه دعوه په هغه باندې هم صادق راځي چې په هندوستان کې د پښتنو د بادشاهۍ آغاز د هغه نوم شوی دی. خو چونکې په خپله نیغ په نیغه بادشاه نو سپهسالارو څه مخصوص علاقې وې چې هغه په هغه باندې کنټرول لره او په دغه وجه هغه هم د بادشاهۍ لایق ګرځېدلی دی. یعنې په 1206 کې هغه وفات شوی دی. په 1206 کې د غیاث الدین د شهاب الدین غوري بادشاهي سرته رسي او د وفات زمانه د بختیار خلجي هم دغه ده. تاسو به د بختیار خلجي په حواله ضرور دغه ویډیو کتلي. د بختیار خلجي موده د 1199 نه واخله د 1206 پورې ده. د بهار او د بنګال د لیونو اهمه کارنامه دا د ترسره کړې ده. یعنې بهار او بنګال د نیولي او د پښتنو د حکومت په بنیاد کې ښودو کې اهم کردار لوبولی دی. نو که په دغه معنی موږ دته د بهار او د بنګال بادشاه ووایو هم غلطه نه ده، ځکه چې بیا څه نور علاقې هم د نیولې وې. خو داسې څه شواهد نشته چې د غوریانو سره د اختلافات راغلي دي. لنډه ده چې د غوریانو د حکومت آغاز په هندوستان کې د پښتنو د باقاعده باچایۍ نه شوی دی او یو مضبوط بنیاد فراهم کړی دی چې بیخي خاتمه یې په 1215 کې وشوه. د غوریانو د حکومت ټوله موده 50 کاله جوړیږي. په دې کې پوره 50 کاله، نیمه صدۍ، نیمه پیړۍ د غور د پښتنو په هندوستان ډېر قوي او مضبوط حکومت و. او ملګرو د غوریانو نه پس چې بیا د پښتنو په هندوستان د باچایۍ کومه سلسله ده په هغې به په راروانه برخه کې سره مجلس کوو او تر دې دمه موږ د غوري خاندان د 3 اهمو شخصیاتو علاءالدین غوري جهانسوز، غیاث الدین غوري او دغه شان شهاب الدین غوري باندې خبره وکړې. په دې ترڅ کې په دې منځ کې د شهاب الدین بختیار خلجي بختیار خلجي ذکر هم راغی. نو هغه سره بیا د غیاث الدین بلبن او نور ذکر به هم په منځ کې ورسره راځي. خو چونکې دا تاریخي کردارونه کله کله یو بل سره داسې خلط ملط شي واغږلي شي چې سړی په بیا نه پوهېږي او هسې هم تاریخ سپور مضمون دی. د ډېرو خلکو سره شوق نه خو څوک چې په قام مین دی او هغه دا خبره باندې ځان پول غواړي چې هندوستان باندې پښتنو څنګه باچایي کړې ده او دا بادشاه کوم پښتانه چې د دې په نفسیاتو کې بادشاهي شامله وه، نن په څه حال باندې دی، نن د غلامۍ په بدترینه درجه باندې فایز دی. آیا بیا داسې کیدی شي چې پښتانه که د هندوستان او یا د نورو ځایونو نه چې د خپل ملک واکمنان خوشي نو په دې سره به
هغه خلک سر خلاصي چې په قام مین دي، پر خپل ژبه مین دي، پر خپل دودونو باندې مین دي. نو ملګرو زه تمه لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي، نو که خوښه وه نو دا د سره سبسکرایب هم کې جواک ټي وي او نور ملګرو سره هم شریک کړئ. ډېره مهرباني، کور ودان.